الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو ښاغلو سپېڅلو درنو مشرانو شاعرانو ادیبانو ستړي مشي. نن خو ډېره د خوشحالۍ موقع ده. ډېر خوشحاله یم چې د یو کتاب مخکتنه روانه ده کېږي. ما خو چې د کتاب لوسته نه دی، د عزیز صاحب کتاب ما یو 7 منټه په لاسو کې اړولی د هغې نه زه صرف دومره پوه شوم چې دا د ځون پښتو ادبي جرګه تقریبا 2003 کې جوړه شوه او د هغې نه پس هغه 2-3 کاله وچلېده، فعال پاتې شوه. د هغې نه پس بیا غیر فعال شوه. نو زه دا اشتیاق خاکسار صاحب او بابر جدون اشرفزي صاحب دوی ته زه سلام پیش کوم چې دغه غیر فعاله ټولنه بیا د سر راژوندی کړه او نه صرف راژوندی کړه بلکې دا دی د هغې دا میوه یې هم ستاسو په وړاندې کېښوده چې دا تذکره چاپ کول دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر مهم کار دی. سړی خو چې خپل کتاب چاپ کړي نو د هغه سره خپلې ډایري خپل کتاب وي هغه راواخلي، په هغې باندې سلیک واخلي یو لیکوال نه او کمپوزر له ورکړي، بس هغه کمپوز کړي بیا یې چاپ کړي. تذکره چاپ کول دا ډېر مهم کار دی، ډېر ګران کار دی، دا ډېر ستړی کار دی. نو دې ملګرو زموږ ته ښکاره ده چې دوی ډېره زیاته ستړې کړې ده، ډېره محنت یې کړې دی. د دغه 50-60 شاعرانو کلامونه یې راجمع کړي دي، د هغې د تصویرونو سره، د هغې د عکسونو سره او په هغې باندې بیا پیچرګلو هم لیکلې ده او دا د نن دغه کتاب ستاسو په لاسونو کې دی. ملګرو د قلم او د کتاب سره رشته دا ډېره ضروري ده، دا ډېره مهمه ده، ځکه چې موږ ته ډېر زیات ډېر کړکېچن حالات زموږ مخې ته دي، ډېرې مسلې ډېرې ستونزې زموږ مخې ته دي. په دې خطه باندې تاسو وینئ د تېرو 30-40 کلونو نه چې یو ناتار جوړ دی، د دنیا پهلوانان راغلي دي او دلته کې یو لوبه ګرمه کړې ده او لوبه څه ده چې زموږ د دې پښتنې خاورې وسایل دي د هغې په نظر کې زموږ د دې پښتنې خاورې دا ډېره غني او ډېره مالداره خاوره ده. نو د دغه بین الاقوامي بین المللي پهلوانانو د هغې نظر زموږ په دغه وسایلو باندې دی. نو او په کار به دا وي چې هغې د هغې دغه دسیسو ته د هغې دغه پلانونو ته موږ او تاسو تیار یو. نو موږ او تاسو به څنګه تیاري کړو؟ موږ او تاسو به داسې تیاري کړو چې موږ خپل را روان نسلونه د خپل قام د خپل بچي د علم او د هنر په کالو باندې ښایسته کړو. نو د هغې سره به چې موږ زموږ را روان نسلونه د خپل تاریخ نه هم خبري، د خپل ماضي نه هم خبري، په خپل حال باندې هم پوهېږي او د را روان وخت ویژن ورسره هم وي، هغه له هم ورکړو. نو هله به د دغه بین المللي پهلوانانو د شر نه، د هغې د جنګ نه، د هغې د دسیسو او د هغې د پلانونو نه به موږ په ارام هله پاتې کېږو. ملګرو داسې ده چې مېلمانه ډېر دي، د وینا ملګري هم ډېر دي، شاعران ادیبان مې ټول به زما په خیال خپله تاثرات وړاندې کوي، خپله خبره به کوي. نو زما به د دې قربانو خو دوی داسې نه شي ویلی، خو دا خواست به تاسو ته زه وکړم چې کوم ملګر راځي نو لږ په اختصار سره خپله خبره راغونډوئ، په لږو لفظونو کې، په لږو ټکو کې خپله خبره راغونډوئ. نو دې سره به دا وشي چې زموږ دا ټول ملګري کوم ټول مېلمانه چې راغلي دي شاعران ادیبان، نو د دوی د خیالاتو نه به موږ او تاسو مستفید شو. یو څو 2-3 شعرونه به د غزل ووایم چې هغه به هم په دې موقع مناسبت سره به هغه زما په خیال چې هغه مناسب وي. هغه دا دی چې لاس کې هنر دی د دې نوې زمانې، چې لاس کې هنر دی د دې نوې زمانې، بس هغه زورور دی د دې نوې زمانې، چې لاس کې هنر دی د دې نوې زمانې، بس هغه زورور دی د دې نوې زمانې. او په هر قدم بم دی، هر قدم باندې غوغا، په هر قدم بم دی، هر قدم باندې غوغا، په هر قدم شر دی د دې نوې زمانې. او ما ته خو د خیر په کې څه شی هم نه ښکارېږي، ما ته خو د خیر په کې څه شی هم نه ښکارېږي، په کوم لوري سفر دی د دې نوې زمانې.
او هر نهر موړو دا پخوا په زمانه کې هر نهر موړو دا پخوا په زمانه کې خو هر موړ نهر دی د دې نوې زمانې هر نهر موړو دا پخوا په زمانه کې خو هر موړ نهر دی د دې نوې زمانې او کاکا چې د کم شي نه ناخبره و پرون کاکا چې د کم شي نه ناخبره و پرون کاکې ترې نه خبره دی د دې نوې زمانې کاکا چې د کم شي نه ناخبره و پرون کاکې ترې نه خبره دی د دې نوې زمانې او د ژوند په قلا څوک هم ګجنډه ودرول غواړي د ژوند په قلا څوک هم ګجنډه ودرول غواړي قلم کتاب یې ور دی د دې نوې زمانې او د مینې د اظهار انداز یې هغه پخوانی د مینې د اظهار انداز یې هغه پخوانی که هر څوک ستا انور دی د دې نوې زمانې